الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. دا سورة المجادلة مدني سورة 22 آیات د درې رکوع د تلاوت په اعتبار 58 او د نزول په اعتبار 135 سورت ده چې د سورت المنافقون نه وروسته نازل ده. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر ما ور منځو نیم طرف منځله و نیم لیانو منځله چې خوله بنت ثعلبه راغله. په جاهلیت په دور کې ابتدا د اسلام کې زهار چې تشبیه د خپلې ښځې د خپلې محرمې سره ده، ظاهره مشهوره لفظ خو د خپلې مور سره تشبیه، خو د هرې محرمې سره تشبیه. دا په مخکې کې زهار طلاق و، حرمت مؤبد و. دا ښځه ذاتي په سړي باندې حرامې ده چې سړی خپلې ښځې ته داسې الفاظ ووایي چې ته په ده باندې داسې لکه خپله مور یا لکه خور یا لکه لور یا لکه ترور، یا محرمه ښځې د یو سره تشبیه ورکړي، یا لکه شا د مور ظهر ټکی ورسره ذکر کړي چې زهار هم د هغه نه ماخوذ ده. دا خوله بنت ثعلبه د اوس ابن صامت ښځه وه، ډېره ښایسته او ښه وجود یې درلود، خو په دغه وخت کې د پاخه عمر وه. اوس ابن ثابت د دې نه مطالبه د خپل نزدېکت وکړه، دې انکار وکړ. نو ده ورته وویلې چې انت علیه که ظهر امي. دا الفاظ چې ورته وویلې چې ته په ده باندې داسې یې لکه د خپلې مور شه، وروسته سړی پښېمانه شو چې دا دې څه وویلې، ځکه یې دواړو په مابین کې ډېره مینه ډېر ښه تعلق و. نو ښځې ته یې وویلې پښېمانتیا یې خو ورته پیدا شوه، نو ورته یې چې ما په خیال را باندې حرامه شوې، ولې ما نه داسې الفاظ صادر شوه. هغه ورته یې چې دا خو څه طلاق نه ده. ورغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو ام المؤمنین یې چې د نبي علیه السلام سر ما نیم مینځلی و، چې دا راغله نبي علیه السلام ته یې وویلې ما ته اوس ابن ثابت میړه داسې الفاظ وویلې. نبي علیه السلام ورته وویلې چې زه ګمان نه کوم مګر ته حرامه یې په خپل خاوند باندې حرامه شوې، ځکه دستور په دغه شکل باندې و. دا ورته وی چې زه ایما دا مالداره وه، اول چې نکاح ورسره کړه اوس ابن صامت، او عربو کې د مالداره ښځو سره به نکاح کېده، بیا به د هغې مال باندې د منفعت اخیست. زه مالداره وم، زه ځوانه وم، زه د خپل اهل د اقاربو خاونده وم چې ده زه په نکاح کړم. اوس د ما مال ختم کړی، د ما ځواني یې زاړه کړې، اما اهل متفرق شو، مثلا پلار مړ، مور مړه، اقارب هم نشته، او د ما خېټه یې سنلې ده، یعنې د ما په خېټه کې چې د اولاد کوم د پیدا کېدل طاقت و، هغه ده استعمال کړي، اولاد مې تر پیدا شوی، نو خېټه مې هم سنلې ده. دا معنی چې آینده کې نور د اولاد نه زه لوېدلی یم. یو روایت کې پسې راځي چې بچي مې نار کنکي دي، که ده ته یې ور پرېږدم نو ضایع کېږي، ځکه پلار د کنکۍ ماشومانو خاص خدمت نشي کړی، او که د ځان سره یې ضم کوم جاع وږي کېږي، ځکه زه په خپله وس شی نه لرم، د ما مال خو اوس ختم شوی ده. زه الله ته شکایت کړم، اشکو الی الله، خپل حال الله ته بیانوم. بیا نبی علیه السلام ورته ویل چې نه ته داسې معلومیږي چې حرامه شوې. دا بیا دا خبره را ماده او دو وارې چې سر په سر دا خبره ماته کړه، نبی علیه السلام ته مجادله محاوره دا مراجعه کوي،
د ده طرف ته او دای مراجعه کوي د دې طرف ته په فتوا کې چې نه ته حرامه شوې په خپل مېړه باندې. وایي دا بل شیخ دا بل طرف چې ما ورمنځو حضرت نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په ده باندې د وحی سلسله شروع شوه. دې بیا خبرې شروع کړې شکایت وایي ما ته خو حال معلوم و د نبي علیه السلام چې وحی به شروع کېده په مخ مبارک کې به تغییر راغی، حتی په ژمي کې به د مخ مبارک نه خولې به یې د درندوالي د وحی د وجې نه. وایي ما ورته ویلې چې سبا شي چپ شه ته نه وینې مخ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. دا ویې چې الله څومره رحیم ذات ام المؤمنین ویې چې په دغه ځای کې د دوی دغه خبرې بیا واورېدې او د رحمت فیصله یې بیا نازله کړه. نبي علیه السلام نه وحی لرې شوه چې را په حال شو نو دې ته ویلې چې ورشه مېړه دې راوغواړه. اوس ابن صامت هغه ته حکم د جهاد ذکر کړو چې خدای پاک دا آیات نازل کړو چې کوم سړی چې د خپلې ښځې تشبیه د خپلې محرمې ښځې سره ورکړي دا حرمت مؤبد نه ده موقت ده. هغه من کل الوجوه چې ښځه به پردی کېده پردی نه شوه، خو بیرته نزدېکت چې دغې ښځې سره حرام شو تر یو وخته پورې چې کفاره پرې کول دي چې یا به سړی غلام ازادوي من قبل ان یتماسا چې دواړو له نزدېکت نه یې سره کړی غلام به آزاد، یا که د غلام طاقت نه درلود نه و یا یې طاقت نه درلود چې اوس غلام واخلي بیا د 2 میاشتې روژې متصلې ونیسي من قبل ان یتماسا چې نزدېکت بیا نه وي سره راغلی. او که د روژو طاقت نه درلود د دې سپینګېرتوب د وجې نه یا د مرض د وجې نه یا د غلبې د شهوت د وجې نه چې 2 میاشتې کې ځان نه شوی کنټرولولی، ځکه من قبل ان یتماسا خو دا 2 میاشتې به مسلسل بیا نزدېکت نه کوي، نو بیا اطعام د 60 مسکینه 80 مسکینانو ته د فدیې په اندازه د سرسایې په انداز نغدي روپۍ ورکول. مثلا لکه نن سبا وخت کې به غالبا 10 روپۍ وي او هر یو سړي ته 10 روپۍ شپېته یا طعام ورکول، ډوډۍ سهار ډوډۍ ورکول، بیګا ډوډۍ ورکول. دا کفاره نازله شوه نو حرمت مؤبد په موقت بدل شو. ښځه پردی نه شوه، ښځه طلاقه نه شوه، ښځه یې خپله ده، خدای چې دا جرم کړی قولي زورې کړی دروغ یې وویله چې ته داسې یې لکه یې د مور دا یې قولي زور وکړو نو د ده سزا دا ده چې یو وارې به کفاره پرې کوي بیا به دی د خپلې ښځې سره نزدېکت کوي، دغسې مخکې نزدېکت نه شي کړی. نزدېکت نه شي کړی څه معنا؟ نزدېکت ورته حرام ده. که یې وکړو نزدېکت مخکې تر کفارې نه غاړه یې بندې دي، اما داسې نه ده چې ذاتي بس کفاره لاړه ساقطه شوه. که سړي نزدېکت مخکې تر کفارې وکړو په حرامو کې واقع شو بیا به بېرته بیا هم ځان بېرته بندوي، یو وارې خو ګناه تر وشوه بیا چې تر څو یې کفاره نه یې پرې کړې 2 وارې به بیا نزدېکت نه ورسره کوي. قد سمع الله قول التي تجادلك في سره اورېدل الله تعالی خبره د هغې ښځې چې سوال او جواب یې کوه د تا سره فی زوجها په حق د زوج خپل کې وتشتکي الی الله او شکایت یې کوه طرف د الله تعالی ته والله یسمع تحاورکما الله اورېدو سوال او جواب د تاسې دواړو ان الله سمیع بصیر خدای پاک اورېدونکی او لیدونکی ذات. الذين يظاهرون منكم من نسائهم هغه کسان چې جهار کوي د مور سره تشبیه ورکوي منکم د تاسې د جملې نه من نسائهم د خپلو ښځو سره ما هن امهاتهم دا ښځې په دغه لفظ مور کېږي نه په مور بللو سره هغه نه دي د دی میندې چې حرمت مؤبد چې لکه خپله مور چې حرامه مؤبده ده. ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم ایدی منجه ندی مگرم آغا کجی دی چه آغا دی زیگولی دی و انهم داغا میرونا چه دا دی خجی تشبیه دی موسر ورکی لیقولون منکر من القول دی ویای یو خرابا ناشنا خبره وزورا دروغ و ان الله لعفون غفور خدای پاک بشک عفو کون که او مغفرت کون که دا وسن کی پارای نزد. والذین یظاهرون من نسائهم آغا کسان چې د مور نسبت وکړي خپلې ښځې ته د مور سره تشبیه ورکړي زهار وکړي د خپلو ښځو سره ثم یعودون لما قالوا
ثم يعودون لما قالوا یا لام په معنا د عن سره ده ثم يعودون بیا بیرته ګرځي عما قالوا دیغه خبره نه چې هغه د کړي چې اوله تسبیح ورکړو بیرته پښیمانه شو دغه خپل خبره نه ګرځي نو بیا تحریر رقبه ازادول د غلام دی من قبل ان يتماسا مخکې تر دې نه چې دی نزدېکت وکړي د دغه خپلې ښځې سره په وتې سره وتې هم حرامه جماع او د واعدې وتې دا هم ورته حرام او یا ثم يعودون لما قالوا بالنقض لام په خپل معنا پرېږده بیا یا راجع کېږي دی هغه خپل خبره ته رجوع خپل خبره ته په څه شي کې بالنقض په ماتوالي کې چې هغه خبره ماتوي اوس نو بیا په تحریر رقبة معال یو چې راجع کېږي غلام آزادول دي من قبل ان يتماسا ذلكم دا حکم چې کفارت ته توعظون به فن درکول کېږي تاسو ته په دغه حکم سره والله بما تعملون خبير خدای پاک په هغه څه چې تاسو کوئ خبردار ده فمن لم يجد چا چې نکړه پیدا غلام چې آزادي کې فصيام شهرين متتابعين بیا لازم دي په د باندې روزنې ول 2 میاشتې مسلسله من قبل ان يتماسا مخکې تر دې نه چې یو بل سره ماسه کې وتې وکړي فمن لم يستطيع چا چې د روژې نیولو طاقت نه و فاطعام 60 مسکینه اطعام د 60 مسکینانو ده ذالک دا تخفیف په کفاره کې چې یا آزادول د غلام دي که هغه نه و روژه ده که هغه نه و اطعام ده دا توسع په کفاره کې دا د دې لپاره ده لتؤمنوا بالله ورسوله چې ایمان راوړئ تاسو په الله او په رسول دی الله تعالی وتلك حدود الله دا چې تیر شو دا حدود د خدای متعال دي وللکافرین عذاب علیم چې کافرانو لپاره عذاب دردناک ان الذين يحادون الله ورسوله بشک هغه کسان چې مخالفت کوي د الله تعالی نه او د رسول دی الله تعالی نه چې کفار دي کو بیتو هلاک بکړی شي دی کما کو بیت الذین من قبلهم لکه هلاک شوي چې د هغه خلک چې د دین مخکې تیر شوي دي وقد انزلنا آیات بینات فتحقیق سره نازل کړي دي موږ دلائل د قدرت خپل او د صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکارا وللکافرین عذاب مهین شته لپاره د کافرانو عذاب سپکونکی یوم یبعثهم الله جميعا یاد که هغه ورځ چې ژوندي به کې الله تعالی پورته کړي الله تعالی دغه انسانان ټول فینبئهم بما عملوا خبر به ورکړي دوی ته په هغه څه چې دوی عمل کړی احصاه الله ونسوه شمیرلی دي ساتلی دي الله تعالی اعمال د تاسې د دغه خلکو ونسوه او هیر کړي دي دوی دغه اعمال چا چې ګناه کړی الله به په ورځ د قیامت چې دی راپورته کړي دی به خبر کړي په خپل عمل ولې الله ساتلی دي عملنامه کې لیکل شوي دي ونسوه دوی خپل عمل ور کړی ده مشغول دي په خواهشاتو دنیوي باندې آخرت ویر ده نو چې خپل عمل نه توبه استلم ویر دي والله على كل شيء شهيد خدای په فاتش باندې څه خبردار ده الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ایا نوی نته نه خبرته بشک چې الله تعالی چې د عالم د پوښتنه چې په اسمانو کې دي او سیان چې په ځمکه کې دي ما يكون من نجوا ثلاثه يهودو سره لدينا معاهده درلود دي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې ورته واقعات باندې نظر په ذکر کیږي بیا به هم دی طبعا د کارونه کړو چې مسلمانان به زورول صحابه په پلیاره کې رته چې دوی به صحابه ولید نو خپل منځ کې خبره شروع کړي دې طرف ته ګور او الته خبره کوه په دا پټو خبرو کې به یو غوږ ته استقبال ودا چې دا د موږ په باب کې څه تصویر جوړي دغه دغه نجوانه الله تعالی یو طرف ته خو د خپل علم اظهار کې چې کدی ارث مرپټي مشورې وکړي ایما د علم نه نشي پکېدای زه ور سره دوم طرف ته حکم ذکر کوي چې د نجوانه د پټو خبرو نه آینده کې به تاسو منع دا به نه کوي دا مسلمانان په زور نه درنه په تکلیف کې نه او عام حکم هم دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مسلمانانو ته دوی چیرې چې په یو مجلس کې درې نفر وو نو دوه دې پټ پټ نه سره غږیږي به دې هغه دریم نه
ځکه چې هغه دریم خفه کېږي که ډېر څو نفر بیا پروا نه لري که دوه پټ سره غږېږي ولې چې درې نفره یې فقط او دا دوه پټ سره غږېږي ایو نه خبرې نو خو مدعي معلوم ده هغه دریم سړی هغه په ځان کې ویل کېږي چې دا د ما په باب کې خبره ده او چې مجلس عام د ډېر دي خلک که دوه غږېږي یو شخص چا زړه ته نه لوېږي چې دا د ما په باب کې خبره کوي نو عام هم دغه ادب ذکر کېږي چې چیرې ملګري یې سړی داسې عمل د څوک نه کوي چې هغه د نورو ملګرو د زړه د تشویش او د خرابتیا باعث وګرځي ما یکون من نجوا ثلاثه نوی پټه مشوره یو د بل سره په غوږو کې خبره د درې تنو الا هو رابعهم مگرم خدای پاک دې څلرمې په اعتبار د علم سره ولا خمسه او نوی نجوا پټه مشوره په غوږو کې خبره د 5 نفرو الا هو سادسهم مگرم خدای پاک دې شپږم وي یعنی په علم سره د الله علم حالت ور سره لکه دې چې پټ سره خبرې خدای پاک خبر ولا ادنى من ذلك نبكم تردري ولا اكثر الا او نبزيات تردغ تنزو الا هو معهم مگر خدای پاک وی دې سره اينما كانوا چيري وي دې ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه بیا به خبر ورکي الله تعالی دوی په هغه دنیوي اعمالو چې دوی په دنیا کې کړي دي خبر به چیرې ورکي یوم القیامت په ورځ د قیامت ان الله بكل شيء عليم خدای پاک په هر شي باندې عالم ده الم تر الى الذين نهوا عن النجوى تنغور هغه کسان چې هغه منی کړی شوی دي د پټو خبرونه چې هغه حکم خدای پاک نازل کړ چې بنور باندې غږیږي خو بیا هم دغه خبيث يهودان او دا منافق طبيعت خلق ثم يعودون لما نهوا عنه دی بیرته بیا ورګرځي هغه کارو ته چې هغه دې تر منی کړی شوی دي ويتناجون او یو دی بل سره پټه مشوره کوي بل اسم والعدوان په ګلا او په ظلم او په تجاوز سره او معصیت رسول او په نافرمانی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا يهودو د خباثت شروع کړ چې بیا هم سره هغه معاهدو د مسلمانانو په مابین کې د ضرر تدبیرونه جوړول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخالفت په باب کې د پټي مشورې سره کولې واذا جاءوك کل چراشتا تحيوك تا سلام اچي بما فاغ طریقه لم يحيك به الله چې په هغه طریقه سره تحیه دي تانه د کړي الله تعالی دی برابر نبی علیہ السلام مجلس ته او مطلب دا و چې نه زه سلام در اچو السلام علیک سلام لام دې ما بین لري کو چې السلام ده سلام هلاکت ویل کیږي السلام علیک هلاکت کی پتا باندې نشي راشوه نبی علیہ السلام ورته ویل چې وعلیک صحابه وتی چې کله یهود تاسو سلام درواچی نو تاسو وعلیکم ورته هغه د دې خیرات ته تاسو ورات کړه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې زه د نبی علیہ السلام سره ناستو چې یهود څوک راغله نبی علیہ السلام ته ویل السلام علیک نبی علیہ السلام ورته ویل چې وعلیک فقط تمره ام المؤمنین ته خوښ کو ورغله هغه ورته چې وعلیک السلام واللعنه فتا د سام او لعنت یو په بعض روایت کې راځي چې علیک غضب الله واللعنه فتا د خدای غضب او لعنت حضرت نبی علیہ السلام ورته چې مهلا یا عائشه نرمي کوه ای عائشه خدای په خوشبوئی نه خوخي فحش او بیکار الفاظ نه خوخي نو ته چې ما ورته ویل چې والي ته نه ویني چې دا د څه درته ویلې السلام علیک کرای د توکړه نبی علیہ السلام راته ویل چې والي ته نه اورېد چې ما ورته ویل چې وعلیک خو د دې خیره خدای پاک د ما په باب کې نه قبلې اما د ما قبلې د دې په باب کې نو علیک هغه دې خیره مې ورات کړ چې پتا دې دغه هلاکت وي نو خدای پاکې چې کله راشي تا ته دی داسې تحیه کوي چې په هغه پیشکشي باندې خدای پاک دې تانه ده کړې او بیا ورسره په زړه کې څه وایي دا رښتیا که پیغمبر وای په پټو خبرو خبر وای نو د موږ په دا عمل به خبرو یا الله دې د نصرت کړی نو خدای پاک و دې دغه وجه نه موږ باندې عذاب نازل کړی و ويقولون فی انفسهم ویایي فضلو خپلو کې لولا يعذبون الله بما نقول ولی عذاب نه راکوي موږ ته الله په دغه خبرو چې دا موږ ورته ویایو خدای پکې عذاب غواړي حسبهم جهنم کافي ده دلته دوزخ
یصلونها دی به ورننوځي دغه جهنم ته دوزخ ته فبئس المصیر ډېر بد ځای د ورتللو د دا دوزخ یا ایها الذین آمنوا اخو د یهودو قبیح عمل ذکر شو اوس مسلمانانو ته چې تاسې مشورې پټې پټې مه کوئ که مو کړې نو بیا یې د خیر په باب کې کوئ په اسم په عصیانو په عدوانو په دغو سره تدبیرونه د خلکو د هلاکتو د مقابلو دپاره پټې مشورې مه کوئ چې داسې به کوو د پلان کې کېدو سره د ظلم په باب کې مشورې کوي نه داسې مه کوئ که مشوره مکرم نو د خیر په باب کې مشوره کوي سبا ته به په خیر دا کار شروع کوو مدرسه به شروع کوو د خلکو سره وسیله رحمي و خیرات و پلان داسې د نیک کار په باب کې مشوره کوي یا ایها الذین آمنو ایغه کسانو چې تاسې ایمان راوړئ اذا تناجیتم کله چې تاسې پټې خبرې کولې فلا تناجوا بالاسم والعدوان نو پټې خبرې یو د بل په غوږو کې مه کوئ په هغه خپل منځ کې په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره و معصیت رسول په مخالفت پیغمبر علیه السلام سره لکه یهودي چې داسې کوي وتناجوا بالبر والتقوى یو د بل سره پټې خبرې مصلحتونه کوئ په احسان په نیکي سره او تقوا او په پرهیزګارۍ سره واتقوا الله الذي الیه تحشرون ویریږئ د هغه ذات نه چې هغه ذات ته به بېرته تاسې ورجمع کېږئ په قیامت کې بیا به د تاسې په دغه عمل باندې تاسې ته سزا درکوي ځکه بل ځای کې آیات کې راځي چې لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس په ډېرو پټو مشورو کې د خلکو خیر نشته او که داسې مشوره وه چې په صدقه باندې پټه مشوره سره وکړه ورونه دې سره کیني چې سبا ته به داسې خیرات کوو مثلا یا په معروف باندې په نیکۍ باندې مشوره کوله چې داسې دې کار کوي اقدام درلود یا د خلکو په منځ کې جوړه کوي نو پټه مشوره ورسره کوي سالسان دي د دې په باب کې چې داسې مرکب وکړو چې د دې په منځ کې جوړه راشي انما نجوا بشک پټې خبرې په ګناه سره من شیطان دا د شیطان د طرف نه ده لیحزن الذین آمنوا د دې لپاره چې خفه کړي هغه کسان چې ایمان راوړی نور داسې نه ده چې په دا پټه مشوره دی ضرر ورسوی شي هغه په خفه کېږي مسلمان خو ضرر د الله په اراده کې ده ولیس بضارهم شیئا او نه ده دغه شیطان یا دغه پټه خبره ضرر رسونکي دغه مؤمنانو ته د هیڅ شي الا باذن الله مگر په اذن د الله تعالی سره وعلى الله فليتوکل المؤمنون خاص په الله تعالی د توکل وکړي مسلمانان صحابه کرامو کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د رتبو لحاظ ساتو صحابو کې د رتبو لحاظ ساتو حتی بدرین صحابه اکثر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې مخکې دی ورته کېناسته امتیاز و د دی چې بدرینو ته خدای پاک یو غټ مقام ورکړی و چې دی به راغله مجلس ته نو هلته به چې هغه ناست خلک وو هغو به ځای ورته پرېښ لکه کشر دیګ شي مشر ته ځای پرېږدي مشر راشي د هغه په ځای باندې کښېني یو ورځ نبی علیه الصلوۃ والسلام په مجلس کې دا نور صحابه کرام مخکې راغلي دي ناست دي خو هر څوک عاشق په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه نږدې ورکېنم د ده خبرې واورم او د ده هغه انوارو مبارکه د هغو مشاهده کوم بدرین صحابه راغله چې راغله سلام یې واچو نبي علیه السلام ته هغه جواب ورکړو بیا سلام واچو دا مسلمانانو ته هغو جواب ورکړو نو ودرېده اوس ګوري چې چیرې به موږ ته څوک ځای راکړي که به یې نه کړه په انتظار ولاړ دي حضرت نبی علیه الصلاة والسلام چې دوی دا انتظار ولید چې صحابه ورته ونه ښورېده څوک نو په نبی علیه السلام دا خبره بوج شوه چې هغه څومره عزتمن دي په صحابهو کې رب تعالی د ګناه او د مغفرت اعلان ورته کړی ده او دوی نه ورته ټیکېږي نو د هغو په عادت په شمېر چې مثلا که 4 نفره ولاړو که 5 ولاړو په دا صحابهو کې غږ وکړه جګ شه فلان خیر جګ شه فلان خیر جګ شه فلان خیر دا یې ورته جګ کړه هغه د دوی په ځای کېنو دا یې چې جګ کړه شاته شوه په هغو زړونه خفه شوه د هغه مخکېتوب شوق چې وه په هغه نه محروم شوه نبی علیه السلام چې هغو ته وکتل د هغو په مخکې اثر د خفګان ښکاره شو یوه طرف ته د هغه بدرینو چې ادب ونه شو نبی علیه السلام په خفه
بل طرف ته دغه صحابه چې دا مخ ته راغلي وو چې ته جګ کړه په یوه کې خفګان راغی د هغه وجې نه هم د خپلو صحابو په خفګان باندې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم خفه کېده نو الله تعالی آیتونه نازل کړي د ادب د مجلس چې کله تاسې ته په یو مجلس کې وویلی شي چې تاسې ځای راکئ مجلس پراخ کئ نو تاسې ازادي وکړئ په مجلس کې خدای پاک په تاسو ته وسعت په دنیا او په آخرت کې راولي اوس مثلا حلقه چې تانګه ناست دی نو 15 نفره پکې ځایېږي چې لږ لږ سره خوشحال شي بیا حلقه چې غټېږي نو نفرو ته ځای پیدا کېږي چې څومره غټېږي اوس نو ځای خو وي امکان خو وي چې په شا شي سره لرې شي نو هغه بل ته هم په دا مخکې سر کې ځای پیدا کېږي نو خدای پاک یې چې کله چې درته وویلی شو چې تاسې لږ ځای راکئ نو سره وښورېږئ ځای ورکئ خدای پاک به په تاسې باندې وسعت راولي او که درته وویلی شو چې جګ شئ پورته شئ نو تاسې پورته شئ خدای پاک په دغه باندې د تاسې درجې پورته کوي مجلس کې د پیراخي په باب کې حکم درته وشو پیراخي وکئ الله به په تاسې پیراخي راولي په جنت کې کله چې درته وویلی شو چې پورته شئ پورته شئ اوس دوې معنې لري د ښه کار دپاره پورته شئ نو پورته شئ چې حکم درته وشو چې دا کار وکړه لکه دا اوس ښه کار اوس حدیث هغه بدرینو ته جګ شئ نو جګ شئ په ځان بوج مه درولئ یا د لمانځه حکم درته وشو چې وخت د لمانځه ته جګ شئ نو تاسې په ځان باندې دا خبره مه درندوئ چې اوس ولې زه د خوب نه مې باسي د هغه خپل کار نه مې باسي نه دا په ځان مه راولئ ځکه خدای پاک مسلمانانو ته غټې درجې ورکړي دي بیا خاص کر اهل علمو ته یې غټې درجې ورکړي دي چې څوک په آدابو پوه شو خو اهل علم وګرځېدو اوس نو دغه اهل علم دې په خپل علم عمل وکړي آخرت کې به خدای پاک درجې ډېرې ټیټې کړي عام مسلمانانو ته خدای پاک لوړې درجې ورکړي دي په جنتو کې او علماو ته په نسبت سره نور عوامو ته بیا لیا ډېرې ورکړي ځکه چې نبي علیه السلام ویلي دي چې بهتري د عالم په عابد باندې دومره ده لکه بهتري د ما په ادنا د تاسو باندې یا یې دوم تشبیه ورکړې چې بهتري د عالم په عابد باندې داسې ده لکه بهتري د 14 د سپوږمۍ په ستوري باندې اوس نو چې نبي علیه السلام بهتري د دی بیان کړې ده نو خو خدای پاک دې ته غټ مقام ورکړی ابن عباس رضی الله عنه وایي چې علماو ته په نور عوامو باندې په جنت کې خدای پاک 100 درجې ټیټې ورکړي دي یوه درجې نه تر بلې درجې پورې لکه د ځمکې نه تر اسمانه پورې یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې تاسې ایمان راوړئ ای مؤمنینو اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس کله چې وویلی شي تاسې ځای آت کوئ په مجلس کې لږ لږ سره وښورېږئ موږ ته هم ځای راکئ فافصحوا نو تاسې آرتوالی وکئ په دغه ځای کې یفصح الله لکم خدای پاک به آرتوالی پراخوالی غټوالی راولي تاسې دپاره په جنت د مسلمان د زړه خوشحالولو د هغه په همدردۍ کې چې څوک لګیا یې الله به د تا سره وي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه خدای پاک په کومک د بنده کې د چې تر څوک یو بنده د بل بنده په کومک نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څوک چې د مسلمان نه یو غم د دنیا لري کې مشکل وي دا یې لري کې الله به د ده نه هغه غټ غم د آخرت لري کې څوک چې د مسلمان باندې ستر راولي دوه معنی دي جامې نه لري جامې ورکي دا هم د ده د عیوبو پټېدن ده د عورت پټېدن ده نو الله به د ده عورت په دنیا او په آخرت کې په لباس د جنت سره پټ کړي او یا دا معنی چا یې د عیب ولید ګناه یې ولده خو ده پرده په واچوله خلکو ته یې نه ښکاره کړي غیبتونه نه پسې کوي نو الله به د ده په ورځ د قیامت اویا ګناوې پټې کړي د یوې ګناه په پټولو چې د مسلمان د خدای د رضا دپاره یې ګناه پټه کړه نو د ده په خدای پاک اویا ګناوې پټې کړي ځکه الناس عیال الله خلق د خلکو د الله عیال دي او د چا د عیال سره چې ښه کړي هغه په خوشحاله کېږي نو تاسې د مسلمان سره همدردي وکړئ الله به په تاسې ازادي په جنت کې راولي وإذا قیل انشزوا کله چې وویلی شي تاسې ته چې پورته شئ کوم نیک کار ته حکم درته وشو چې پورته شه هغه کار وکړه نو ټیک شه په خوشحال طبیعت باندې
د یو چا د ادب دپاره جګ شه خپله باید سړی دا لحاظ وکړي د کشر و د مشر د آدابو جګېدن ځای ورته پرېښودن دا باید وکړي خو که نه و چې استاد درته ویلې مشر درته ویلې چې دا ځای ور پرېږدي هغه ته نو په ځان یې مه بوج کوه یا د لمانځه او د نیک عمل حکم درته وکړو پورته شه پنځه پورته شئ یرفع الله الذین آمنوا منکم پورته کوي الله تعالی هغه کسان چې ایمان راوړی دی د تاسې نه په طاعت په فرمانبرداري د الله تعالی باندې دا خدای پاک په قیامت کې پورته کوي والذین اوتوا العلم درجات او خاص پورته کوي هغه کسان چې ورکړل شوی دی هغو ته علم پورته کوي په څه سره په درجو سره په مرتبو سره من تواضع لله رفعه الله څوک چې عاجزي وکړي د خدای پاک د رضا لپاره الله تعالی به په هغه انسان باندې رفعت راولي ترقي به راولي خدای پاک به عزتمند ګرځي هم په دنیا کې هم په آخرت کې والله بما تعملون خبير خدای پاک په هغه عمل باندې چې تاسې کوي هغه خبردار ده يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم دا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفقت رحمت په خپل امت زیاتو په مسکینانو وسیله زیاته وه دغه مسکینانو دغه فقراو دغه خلکو اخر د نبی علیه صلات وسلام اوقات ټول ورونیوه هر یو به راتلو پټ مشورې امام صاحب تا سره کار ده بس نو دا راځه یوه دوه درې پنځه خپلې مشورې کوه بیا بل راځه بیا بل راځه نو نبی علیه صلات وسلام انسان ده او خپل داسې خو نه ده چې صرف دغه کار ته مبعوث ده خو نور کارونه یې دي ټول د دیني کارو ذمهوار دی ده ده یا د آرام وخت تغییر ورکړو یا د کور د حقوق ضایع کېده یا د نورو مسلمانانو حقوق ضایع کېده دا مشورې پټې ډېرې شوې اوس نو د دغه دپاره چې د دغه ډېرو مشورو مخنیوی وشي د ډېرو مشورو مخنیوی وشي دغه به که یو دا طریقه ده چې انکار کې چې ما ته مه راځئ نو دستي در نه خفه خو موږ وینو دای موږ وینو چې چاته چې هر څومره ته ستړی یو چې چاته انکار وکړي بس هغه ده چې در نه خفه ده که بالفرض که طالب و طالب در نه خفه ده کتاب سبق در پرېږدي که مرید و مرید در نه خفه ده خپله وظیفې و سلسله در نه پرېږدي که اشنا و اشنا در نه خفه ده ځکه دغه خپل خیال دا وي چې خو ما خو د سالم دماغ دی آرام یم خلاص یم نو خدای به هم دغسې خلاص وي ته ته نه ګوري چې خو هغه خو د ما سره تعلق نه ده خو ټولې دنیا سره تعلق ده الله د خلکو په مزاج ډېر پوه ده د دغه د مخنیوي دپاره یې لنډه دنیا ورته مخته کړه چې کله چې نبي علیه السلام سره څوک پټه مشوره غواړي اول د صدقه کې به دې ورځي چې څوک پټه مشوره کوي اول د صدقه کې به دې ورځي د دغه آیات په اورېدن باندې خلک یو دم ټول خاموش مسکینان د دغه وجې نه په ډېر خفګان کې واقع شوه چې د هر وار مشورې ځکه دوی خو روزانه عادت و ډېرې مشورې به کړې صدقه کم صدقه مې په وس نه ده پر یوه ورځ خو نه ده خو دا خو حکم شو او اغنیا چې دغه حکم مې واورېده په یغو کې د بخل پیدا شوه طبعي صفت دا د انسان باندې دنیا ګرانه دا چې زه هر وارې ورځم زه هغه کمه دا صدقې کم نه خو دغه روپۍ به په یوه میاشت کې ټولې راخلاصې شي نو دا چې دواړه طبقې خفه شوې حضرت علي کرم الله وجهه نه روایت ده بعضې خو ویې چې دغه آیات قبل العمل منسوخ شوی ده بلکل عمل پر راغلی نه ده چې دا نفس چې دوی خفګیان راغی الله بیرته دغه حکم مرفوع کو منسوخ یې وګرځوه او حضرت علي صاحب وایي چې په قرآن عظیم شان کې یو آیات ده چې په یو آیات باندې صرف ما عمل کړی نه د ما نه مخکې چې عمل کړی نه به یې د ما نه وروسته بیا څوک عمل په وکړي ځکه چې وروسته خو نه منسوخ شو دغه حکم حضرت علي کرم الله وجهه وایي چې ما یو دینار درلود دینار چې دا آیات نازل شو دستي ورغلم سوراخ ته هغه مې بدل کړو په دراهمو په 10 روپۍ باندې دینار په 10 درهمه ما د نبي علیه السلام سره 10 مشورې وکړې هر وارې به مې یو درهم صدقه کوم په 10 شیانو کې مې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنې وکړې او دا چې په نورو خلکو بوج شو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سبی چې د مانې پوښتنه وکړه چې اوس څومره روپۍ د صدقې زه حکم وکړم چې تاسو صدقه کوئ؟ دینار ما ورته ویل چې یا رسول الله ډېر ده، نشي هر واره دینار صدقه کولی. نصف دینار، نیمه دینار، ما ورته ویل ډېر ده. ثلث دینار، ما ویل ډېر ده. نو ته راته ویلې ښه څومره؟ وایي ما ورته ویل شعیر اوربشې وزن، د دې یوې اوربشې وزن سره زر چې ورسره تلل کېږي، دومره دا چې صدقه کوي. نبی علیه السلام ویل انک لزاهد، ته زاهد فی دنیا یې، یعنې د دنیا سره رغبت نه لري، نو مسکین یې ډېر، توان دې نور زایت نشته. خو خدای پاک د خپل رحم و د کرم معامله بیرته وکړه، دا حکم منسوخ شو چې دا نفلي صدقه نه وي د مشورې دپاره، دا منسوخ خو او دا کوي چې هغه فرضي عبادت ته په سمه معنا باندې غاړه کېږدي، لمونځ ادا کوئ، زکات ورکوئ، هغه احکام په ځای کوئ، بیا که مشورې کوئ. خو عین دغه تنبیه شوه صحابه ورته ذاتي نور، خو صحابه معاقل وو چې اوس که حکم بیرته منسوخ شوم باید د تاسې سره خو دا احساس وي چې نبي علیه السلام نور ذاتي ډېر ونه ځوروئ. نه خود به خود څه نه څه حالات هغه شو، لکه مخکې د هغه ډوډۍ په باب کې ادب نازل کړو چې وختي ورځه ایمان، بیا چې ورغله ډوډۍ مو وخوړه بیا بیرته وځئ، ځکه دا نبي علیه الصلوۃ والسلام خفه کوي چې تاسې هلته د مجلسو دپاره یې د په کور کې ناست یې. یا ایها الذین آمنوا، ایوه کسانو چې تاسې ایمان راوړئ، اذا ناجیتم الرسول، کله چې تاسې اراده وکړه د پټو خبرو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، نو مخکې کوي تاسې د راز خپل نه صدقه خیرات فقراو ته، داسې نه چې نبي علیه السلام ته روپۍ ورکوئ بیا مشوره ورته کوئ، نه اول به صدقه کوي او مسکین ته به څه ورکوئ، بیا به پس هغه نه درته ورځي. ذلک خیر لکم واطهر، دا صدقه مخکې تر پټو خبرو نه دا خیر دی تاسو لپاره او ډېر غوره ده. صدقه تطفئ غضب رب، نو دا کله په دغو مشورو کې پټو ډېرو کې تاسې نه بې ادبي وشوي وي، نبی علیه السلام په ناراضه شوي وي، نو جرم ده چې صدقه وکړئ، دا اطهره د هغه ګناه به مو خدای پاک په معاف کړي. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم، او که تاسې نشئ پیدا کولی، دومره وسم نه لرئ چې بیخي کمه صدقه وکړئ، بیا نو الله تعالی غفور او رحیم ذات ده. ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، آیا ویریږئ تاسې د فقر او د مسکنت نه په دې خبره چې تاسې مخکې کوئ په مخ د نجوا د مشورې خپل کې صدقات، دا ډار در سره پیدا شي چې بیا خو موږ ټول مسکینان شو، مسکین یې وس نه لري، ماړه به مسکین وګرځو چې هر وارې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هغه یهود چې لایق د خدای پاک د غضب دي، دوی د هغو سره دوستي کړه، خدای پاک د دغو منافقینو حال وذکر کړي. الم تر ته نه ګورې الی الذین، هغه کسانو ته تولوا چې دوی دوستي کوي قوما د داسې قوم سره غضب الله علیهم چې الله په غضب کړی ده په هغو باندې. ما هم نه دي دا منافقین منکم د تاسې د جملې نه، ځکه په زړه کې مسلمان نه دي، ولا منهم، او نه بالکل د یهودو د جملې نه دي، ولې ظاهره خو د اسلام نارې وایي دی، مذبذب دی بین ذلک. ویحلفون علی الکذب، او قسم کوي دغه منافقان په دا دعوه د اسلام په دروغو باندې، وهم یعلمون، دوی ښه پوهېږي چې موږ دروغ وایو. اعد الله لهم، تیار کړی د الله تعالی د دغو منافقینو دپاره عذابا شدیدا، عذاب ډېر سخت. انهم ساء ما کانوا یعملون، بېشکه دوی چې دي بد د هغه شی چې هغه دوی عمل کوي چې ګناوې دي. اتخذوا ایمانهم جنة، دوی ګرځولي دي قسمونه خپل ډال سپر ځان او مال په ساتي. فصدوا عن سبیل الله، منع خلق مسلمانان چې جهاد ته بې اراده وه، دغه منافقینو د اسلام د دعوې باوجود مسلمانو ته به پټ جایدې به ملګري وو، یا به د خپلي نسبت و شیان ورسره وو چې ما ځای سخته ګرمي ده، تکلیفونه دي، هلته د هلاکت ځای ده، خلک دې منې کول د جهاد نه. نو علاوې چې هلته قسم چې خوري د ځان دپاره یې پرده ډال ګرځولی ده چې ځان په منې ساتي، مال په ساتي. فصدوا عن سبیل الله، بیا دې منې کوي خلک د خدای پاک د لارې نه، د جهاد نه. فلهم عذاب مهین، د دې دپاره عذاب سپکوونکی د قیامت.
لم تغني عنهم اموالهم دفع بنکی دی دینا پا قیمت دی داغا مالون دی ولا اولادهم نا اولادون دی من الله دی عذاب دی اختفاقنا شیئن ایک شیء اولئک اصحاب النار داغا خلق چی دی خواندان دی اور دی هم فیها خالدون دی و پدغا اور کی امیش بی یوم یبعثهم الله جميعا یاد دا اغورات چی زوندی بکی پورت بکی اللہ تعالی دی طول ورځ قیامت فیحلفون له الا تبون فدروغ قسمون خوري كما يحلفون لكم لکتاس چې دلته په دنیا کې قسمون خوري والله ما كنا مشرکین مخکینو چې تیرو چې د خدای پاک قسم وکړي چې قسم د کومه مشرکینو په خدای پاک چې دوی دا ګمان کوي چې د الله سره په قسم داسې معاملې وکړي لکه تاسو سره تاسو نه خو په قسم ځان خلاصي اوله پزړه نه خبر و ظاهره په قول چې په قسم درته وکړو په باور پکې الله خو دې زو پر ازو خبر ده تسل ذر قسمونه وکړي په دروغ باندې په دغه نش خلاصې ده ويحسبون دې ګمان کوي چې انهم علی شیء چې دې په یو ګټور کار باندې دي فائدہ به ورته وکړي نه نشي کړی الا انهم هم الکاذبون خبردار شي به شک دوی چې د هغه دروغ جنان دي چې الله سره دروغ وي استحوذ عليهم الشيطان غالب شوه د پدې باندې شیطان په انصاهم ذکر الله ير کړی د دغه شیطان د دې نه ذکر یادول دی الله تعالی اولئک حزب الشیطان دغه هرون کی کسان چې د الله ذکر یې ور کړی دا دغه ډله د شیطان ده الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار ډله د شیطان چې دا هغه تاوان دي ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الازلین بشک هغه کسان چې مخالفت کوي د الله او د رسول الله نه دغه مخالفت کوونکي خلک په جمله د هغه ذلیلانو مغلوبینو کې دي كتب الله الاغلبن انا ورسول الله لیکلی دي چې خامخا په لوح محفوظ کې چې غالب کېږم بزه او رسولان دي ما ان الله قوي عزيز دا قوي او عزيز غالب ذات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر تبنه کی فائدہ ده چې قوم چې ایمان په الله او په آخرت لري د ځلنه یوادون من حاد الله ورسوله چې هغه دوستی کوي دغه خلکو سره چې هغه مخالف دي الله او د رسول الله نه مسلمان سړی به د کافر سره مرګره ونه ویني چې هغه د کافر سره دوستی کوي ولو كانوا آباءهم اگر که هغه کافران مخالفت کوونکي دي الله او د رسول دې پلرونه وي او ابناءهم یا دې زمن وي او اخوانهم یا دې ورونه وي او عشيرتهم یا دې خپلوان وي قومونه وي اولئک دغه کسان چې دې الله دې رسول دې دښمن سره دوستی نکي دغه خلک چې دې کتب په قلوبهم الايمان الله تعالی لیکل د فزود دې کې ایمان وأيدهم بروح منه الله قوي کړه دا د دې دغه غیبی ایمان فاغه روح سره منه د خپل جانبنا فاغه غیبی مدد سره هي سره الله د خپل طرف نه د دې قوت ایمان نصیب کړه دا نفلار زوی تربور ارث د خدای او د رسول په مقابل کې به مخلوق کړی دي ويدخلهم او داخل بکی اللہ تعالی بی جنات جنتو تدجی سی بیگی من تحت حالاندی تربنگلوی الانحار ویالی خالدین فیها آمشب ویدی فتو جنتو کی رضی اللہ عنهم ورضو عن راضی شو اللہ دی دی نفتعات سر او راضی شو دی اللہ تعالی نپو نعمت او پنیک بدلو سر اولئک حزب اللہ دغا کسان چی دی لکر دی اللہ دا الا ان حزب اللہ هم المفلحون خبردار دل دی اللہ تعالی چې دا هغه کامیابی پیدا کوونکی ده بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم دا سورت حشر ده چې د حشر الفاظ کې را روان دي چې حشر شړلو ته ویل کېږي اول الحشر چې بني نذیر وشړل مدنی سورت تا 40 آیات د درې رکوع ده د لیکلو په اعتبار نه پنځوسم او د نزول په اعتبار یو آیات د سورت بیان او نازل سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض نسبت پاکی کې الله تعالی ته هغه ملائکه هغه مخلوقات چې پاسمانو کې دي هغه چې پمځکه کې دي او هو العزیز الحکیم خدای پاک هغه ډیر غالب او حکیم ذات هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر خدای پاک اغزات اخرج الذين كفروا چې استلی د هغه کسان چې کافران شوی دي من اهل الكتاب له جمله د اهل کتابنا من ديارهم
د کورو د دوی نه لاول الحشر هغه اول حشر ته په اول واره یستلو باندې ما ظننتم تاسې م ګمان نه کوه ای مسلمانانو ان یخرجو چې دی دې ووځي وظنوا او دی دا ګمان کوه چې انهم دی چې دي مانعاتهم حصونهم چې مانع کوونکي دي ساتونکي دي د دی کلاوي د دی من الله د خدای پاک عذاب نه فاعطاهم الله من حيث لم يحتسبوا پس راغی دی ته عذاب دی الله دی هغه طرف نه چې دی ګمان هم نه کوه وقذف في قلوبهم الرعب وغضوا على فزو د دی کې رعب ویره یخربون بیوتهم چورانولی کورون خپل بی ایدیهم په خپل لاسو باندې و ایدی المؤمنین او په لاسو د مسلمانانو باندې فاعتبروا نو عبرت واخلی تاسې یا اولی الابصار ای خاوندانو د سترګو چې عقلو فاعتبروا د قیاس لپاره حجت ده قیاس وکړئ تاسې عقل وچلوئ چې تاسې داسې عمل ونه کړئ دا څوک دا بنو نذیر ابل ورځ موږ تاسې د غزوه د احزاب د خندق نه وروسته د بني قریظه خبره ذکر کړه یهودو دوی غټې طایفې په مدینه منوره کې یو د بنو نذیر په نامه یو د بني قریظه په نامه باندې دا هلته استوګن اوسېده حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړ اوس و خزرج مسلمانانو د ده سره بیعتونه وکړه مخکې نه بیا بیعت شروع و هلته نو مهاجرم ورغله بیا نبی علیه السلام دغه اهل کتابو په خپل منځ کې معاهده سره وکړه د بنو نذیر او بنو قریظه چې موږ به یو په بل باندې تیری نه کوو خپله به هم نه جنګېږو یو د بله سره او یو د بل به د بل د دښمن سره هم کومک نه کوو بالفرض که مسلمانانو د کفارو سره جنګ شو د کافر ملاتړ خو به نه کړو چې دغه مسلمان په مقابل کې وجنګېږو خو که د مسلمانانو حلیف و یو قوم چې دی د یغو سره قسم کړی و په هغه کې په همدردۍ کې که د یغو سره عین مسلمان نه دی خو د مسلمان حلیف ده د یغه سره د نورو کفارو جنګ شو موږ به د یغو کفارو ملګرتیا نه کړو دغه کفارو دوه وارې وعدې ماتې کړې یهودو ځکه دواړه وارې د دې سره دا معامله وشوه اول وار دا د بنو نذیرو واقعه پیښه شوه ترتیب د قرآن کې خدا وروسته راغله خو دا واقعات مخکې شوې ده حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې په بدر کې دا اهل کتابو سره خو معاهده وه خو دوی په دغه معاهده کې مطلب دا و چې دا انتظار کوو چې نبی علیه السلام که غالب شو نو موږ بیا ایمان په راوړو که مغلوب شو نو موږ به ذاتیو ته خلاص نبی علیه السلام چې په بدر کې فتح وکړه او ډیره معجزانه فتح وه ځکه چې نفر کم اسلحه کم او د ډیرو خلکو د مسلحو خلکو مقابله یې وګټله نو دوی په خپل منځ کې ویل چې یاره دغه دین حق ده دا پیغمبر رښتیا هغه پیغمبر ده چې کتابو کې موږ ته بیان شوی ده دا جي په مخ باندې کله چې غزوه احد پیښه شوه هلته چې بیرته مسلمانانو ته تکلیف پیدا شو نو دوی ویل چې نه د دغه نصرت کېږي نه نو بنو نذیرو کې کعب ابن اشرف چې هغه مخ کې موږ تاسې د مردارېدن قصه چې محمد ابن مسلمه او ابو نعیل چې یو مردار کو چې خبره مخکې کړې وه دغه د دغو بنو نذیرو د ډلې نه و دا لا خپل یهودیان بنو نذیر نور هم د ځان سره بوتله مکې معظمې ته لاړ هلته د ابو سفیان سره معاهده وکړه چې موږ تاسې به په ګډه د دغو مسلمانانو مقابله کوو یغو باور نه پکو دی قسم په بیت الله پورې 40 نفره د دغو 40 یغو یا 10 دغو 10 یغو دا سره ورغله په کعبه مبارکې په پردو پورې لاسونه ویني ورخېټې په کعبه پورې ویني خلولې او قسم په داسې مهم ځای کې سره وکړه چې موږ په ګډه باندې د دې مقابله کوو دا معاهده چې د ماته کړه کعب ابن اشرف دغه خپلو نفرو سره چې یو قول کې اتیا په یو قول کې 40 راغلي دي چې 40 مشران خپل ورسره تللي وو چې دوی بېرته راوګرځېده جبرائیل امین نبی علیه السلام د ده په دغه عمل باندې خبر کړو چې معاهده شته نه دغه خلک تا ته اوس داسې تدبیر جوړوي چې په ګډه د کفارو سره په تاسې باندې حمله شروع کړي
د دوی د معاهدې د ماتوالي د وجې نه نو نبي علیه السلام اول کعب ابن اشرف ته څه کسان ورولېږل چې هغه یې مردار کړه. د یغ نه بعد نو بنو نذیرو ته راغله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو سره راغله بنو نذیر طرف دوی ته نږدې واړول چې ماښام شو. نبي علیه السلام د لسو صحابو سره بېرته لاړ خپل کور ته، خپل مسجد نبوي ته، خپل ځای ته لاړ. دلته یې مشري حضرت علي کرم الله وجهه ته ورکړه، جنډه یې د هغه په لاس باندې ورکړه، دا یې دلته پرېښود، دی لاړه. شپه یې هلته وکړه. سهار چې اذانونه وشوه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغو صحابو سره بیرته را روان شو. حضرت عبدالله ابن ام مکتوم د مدینې منورې امیر مقرر کړ، ورته راورسېده. بنو نذیر طرف ته لمونځ یې دلته ورته راوړ. دلته اختلاف د اقوالو ډېر ده، څوک یې 10 ورځې، څوک یې 20 ورځې، څوک یې چې 1 میاشت، څوک یې 25 ورځې. دا بنو نذیر محاصره کړ. بنو نذیرو ډېرې مضبوطې کلاوې وې. دوی دا خیال کوه چې موږ ته څوک کلا ته نشي راوښتی. هر څومره که څوک توپونه وونه، ټانګونه وونه، د کلاو د ړنګېدن خطر وونه، نو په غېږې باندې خو دیوالونه نه ړنګېږي، په تورو باندې نه ړنګېږي. اول چې نبي علیه السلام صحابه ورغله نو دوی ورته ویل چې ګورئ خطا نه شئ. تاسې دا خیال ده لکه په بدر کې چې مشرکین چې واخیسته موږ سره هم جنګېږئ. موږ ډېر جنګ ازموده خلک یو، ډېر جنګیالان یو. دوی په د خپل غرور او تکبر باندې په خپلو مضبوطو کلاو باندې نازېده. الله زړو ته څوکه ډار ور اچوه، خوف یې ور اچوه. کیسه ډېره اوږده ده، څه څه پټ کې راووته، مسلمان شو او خدای پاک یې سر و مال محفوظ کړ. خو هغه د دی هغه غټ مشر د خپلو اتباعو سره هغه نه تسلیمېده، نه یې غاړه یې کړه. محاصره څوکه ورتنګېده. د باندې نه یې د دوی د ونو د ویلو بنا وکړه. خرماوې یې ړنګولې چې دغه کې 2 مسلمانان صحابه نبی علیه السلام مشران مقرر کړه د دغه دپاره. یو حضرت عبدالله ابن سلام چې دغه د اهل کتابو مسلمان و، او یو بل مسلمان. دغه یې مقرر کړه چې تاسې دوی دا ونې ویئ. په دا ونو کې 2 قسمه خرماوې، یو قسم ډېرې عجوه، ډېرې کره خرماوې، او یو قسم د عامې خرماوې. حضرت عبدالله ابن سلام د عجوه نه ویلې چې دا ډېرې قیمتي خرماوې دي. دا یې ویلې وایي انشاءالله دا موږ ته په غنیمت پاتې کېږي. نو دا ډېرې قیمتي خرماوې دي، دا بیا بېرته نشو په لاس باندې راوستی. او د خرما ونه ډېره وایي په ناوخته رسېږي، په ډېرو کلو کې فصل ته رسېږي. دا نورې مېوې خو په 2-3 کال میوه کوي، او هغه ډېرو کلو نه بعد بیا میوې ته رسېږي. او بیا چې یو وارې ورسېږي نو بیا ډېر اوږده عمرونه یې دي، 100 کالان خرماوې کوي. او هغه بل صحابي چې و هغه بیا دغه عجوه م ویلې چې په دغه د دوی زړه ډېر خفه کېږي، د یهودو زړونه ډېر په خفه کېږي. دا غم دی مسلمانانو ته هغه ولېږو چې څرنګه ځان ته مسلمان وي، پیغمبر وي، شنې ونې وایي، د خرماو ونې وایي. مسلمانان هم څه په اضطراب کې واقع شو. بعضې مسلمانانو ته هم په زړه کې څه شک پیدا شو چې په دغه خدای پاک ونه نیسي. الله آیتونه نازل کړه چې هغه وییم د الله په اذن ده، که پرېږدیم د الله په اذن ده. دا د کفارو چې کله د دوی قوت او دبدبه په دغه عنوان ختمیږي چې د دوی قوت مالونه ور ختم کړي، دا روا ده. اوس نو دا طریقه شروع شوه. دوی زړو ته چې ډار ولوېده نو دوی مخکې نه مخکې پوه شو چې اخر دې موږ دا کورونه راننیسي مسلمان. یخربون بیوتهم بایدیهم وایدی المؤمنین. دغه یوه طریقه یې دا ښوولې ده چې مثلا هغه مخکې کلا اول وار چې هغه یهود ورته جمع و د جنګ دپاره، چې مسلمانان ورنږدې کېده، هلته دوی به چې سر ښکاره کړو په غېږ یې ویشته، د حالات چې تېزېده د جنګ، دوی دغه کورونه پرېښو، بل کور ته به تله. خو چې بل ته به وته د دغه کور د دغه دپاره چې بیا مسلمانان ځای پکې ونه نیسي، موږ ته بېرته دوی مضبوط نه شي دا د موږ په کورو کې. کوشش یې دا کوو چې دا کورونه ړنګ. نو د ړنګېدن 2 خیله احتماله ذکر کېږي. یو دا چې دوی دغه ستنې دا مټې چتو ته ولاړې، دا چې راتله به دا مټه به یې ړنګه کړه نو چت په کوز را ولوېدو.
چې دا کوټه بالکل د استوګې نه وځي. او یوه طریقه ده چې دغه دروازې و کړکۍ رایستې، نوره د هغه په ولاړ و خو دغه یې ایستې. دی به چې د دغه کور نه ووته بل کور ته، دغه کور به دې باندې نه مسلمانانو پسې ورړنګ کړه. نو خپل کورونه یې په خپله ړنګول، هلته مسلمانانو ورړنګول، تر دې پورې چې اخر کې غاړه یې کېښود د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه الصلاة والسلام حکم ورته وکړ چې حکم دا ده تاسې به وځئ، یا یې په 3 نفره یو وخ ورته خلاص کړو، یا یې په کور باندې یو وخت چې د یوه وخ بار سامان در سره وړی شي، خو په هغه کې هم اسلحې نه، اسلحې به نه وړئ، نور سامانونه د کور هغه در سره وړی شي د یو بار د وخ په انداز باندې. دغه ځای نه به وځئ. اول الحشر نبی علیه السلام په خپله د مدینې منورې نه وشړل طرف د خیبر ته، چې وځئ به د دغه ځای نه. نو دوی دغه ته راضي شول. اوس نو چې راضي شو د یو بار اوښ شیان دې چې وړه په هغه کې هغه چت چې مثلا دغه لرګی ښه لرګی ده، نو دغه دې چې یست دا نوره کوټه هم د مسلمانانو نه د منفعت نه چې اوځي، نو په داسې طریقه به یې وویل چې دا نور چت هم خراب شي، د مسلمانانو د منفعت لپاره پاتې نه شي. یو بار د اوښ سامان یې ورسره یوړ، نور شیان مسلمانانو ته په غنیمت باندې پاتې شول. هغه اسلحې چې وې هغه هم څو زغرې وې، څومره تورې وې، څومره نیزې وې، دا شیان هم ټول صحابو ته په غنیمت باندې پاتې شول. خو دا داسې غنیمت و چې فای و. یو دا چې په زور په جنگ باندې د کفارو نه چې ونیول شي، هغه حکم دا ده چې په غازیانو ویشل کېږي، 4 برخې د دوی، 5 د بیت المال. یو دا چې کافران غاړه کېږدي، لکه دلته دوی اووت کور هر شی بې جنګه پاتې شوه، دغه د فای ویلی کېږي. دا فای خدای پاک آیات نازل کړو چې دا د رسول الله ده. ظاهره خو د الله لفظ هم ورته ذکر کېږي چې د الله او د رسول دپاره دا ذوي القربا او مساکینو دا پکې ذکر کېږي، خو اختیار تام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده. نور څوک د تمه توقع نه پکې کوي، او داسې دی نه یې لکه پخواني وخت کې مخکې د جاهلیت په دور کې چې چیرې به کوم قوم د قوم سره جنګونه راغله، د هغو نه به مالونه ویني وه، هغه مال به د هغه قمندان په اختیار کې و، نو اکثره به یې ځان ته کېښی، د قوم د سردار په لحاظ به خدای پکې چې نه کی لا تکونو دولة بین اغنیائکم، اختیار به د پیغمبر وي، تقسیم به هغه کوي، داسې نه چې صرف هغه ماړه ماړه خېټه په وغورځي د هغو دپاره یو سرمایه جوړه شي چې نور خلکو حق نه یې پکې. نو تقسیم هر څه د نبي علیه السلام په اختیار باندې شو، او نبی علیه السلام د خپل کور نفقه د کال هم د دغه بنو نذیرو د خرماو د دغو نه پوره کوله، چې زاید به شو هغه به بیا د مجاهدو په کاروبار لګول، اسلحې اخله، آسان اخله، دا چې د عامو مسلمانانو کوم ضرورات وي د جهادي امورو اکثره به بیا دا په پوره کول. نو اول الحشر د احد نه بعد بنو نذیر وشړل شوه، مالونه دلته پاتې شوه. اول الحشر ځکه ذکر کړي چې دوم حشر بیا د حضرت عمر صاحب په وخت کې هغه بیا د خیبر نه پسې واخیسته، د شام په طرف باندې چې د جزیرة العرب نه به وځایه د دغه منطقې نه یې پسې واخیسته. قینقاع علاقه چې مخکې ما درته ویلي وه، هغه یوې ښځې معامله چې وه چې دوی مخکې په لوڅوه و، هغې مخ نه ور لوڅوه، دا د هغه خلک وو چې د دغه بنو نذیرو نه بل کلی د قینقاع په علاقه کې د هغو نه نبي علیه السلام بیا وویلېدو چې یاره دا معاهده ماتوي، ځکه یو مسلمانه ښځه د یو زرګر ته ورغله، زرګر نه څه د ګېڼو د جوړولو یا د اخیستلو کاروبار کوي، هغه ورته ویلي چې مخکې رالوڅ کړه، دې بده وګڼله، دې پام نه وه، د شا نه یو ازغی د دې په ټیکري کې بند کړه، چې دا جګه شوه ټیکری تر ولوېده مخې لوڅ شو، نو یهودو ټولو په وخندل او چاچکې شروع کړې. دې غږ که مسلمان ته دلته مسلمان موجود و، هغه جګ شو، دغه زرګر یې مردار کړه. نور یهودو په ده حمله وکړه، دا یې شهید کړه. دلته د جنگ احتمالات پیدا شو، نبی علیه السلام ته دا پیدا شو چې دغه خلک هم معاهده ماتوي.
یغو په باب کې خدای په آیاتونه نازل کړي چې د چانه د معاهدې د ماتولو د خیانت خوف لري نو اعلان ورته وکړي چې لاړ معاهده مو سره ختمه على طوا چې سره برابر شي نو دیغو قینقاع هم وډار شو دیغو سره معاهده ختم هغه هم وشړل د دغه ځای نه او بل واقعات بنو قریظه او بیا د غزوه د خندق نو وروسته په کسوت چې هغه بیا نو هغه ځوانان مقاتلین ټول قتل کړه او مالونه اولادونه د غنیمت تر ونیول نو تاسو هم دا ګمان نه کوئ چې دوی به اوزي دیم دا ګمان کوئ چې موږ مضبوطی تلایو دي موږ به د هر قسم تکلیف نه محفوظ یو خو خدای پاکي په زړه کې روغ واچو چې خپل کورونه بیا په خپل لاس رنګول چې مسلمانان کې ونه وچیږي یا هغه څه سامانونه تر یستنو رنګولې او مسلمانانو په رنګول ولولا دلته د معاهده وشوه د فیصله چې دوی د وطن نه شړلو ته مجبور شو خدای پاکي چې دام د ما صادق فیصله او ازلی کني که خدای پاکي اراده د تعذيب دنیوي دی ته کړی وای نو د دې په باب کې به هم داسې حکم کړو لکه د بني قریظه او چې ټول ځوانان هغه مقاتلین مردار کړي ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء كان ویل کله خدای پاک فقا په دې باندې جلاوطنی فرار کول لعذبهم په دنیا نو عذاب ورکړو دی ته په دنیا کې ولهم په آخرت عذاب النار ستدې دې لپاره په آخرت کې عذاب جهنم ذالک دا تعذيب دیتا چې کورونه ورلنګ کړ دی وطن نه وشړل په دنیا کې او په آخرت کې د عذاب دا ولدا لانهم شاقوا الله ورسوله بشک چې دې چې دا مخالفت وکړو دی الله تعالی او د رسول دی الله تعالی ومن يشاق الله هر څوک چې مخالفت کوي دی الله نه فإن الله شدید العقاب الله تعالی چې د سخت عذاب چښتن والا ده هم دنیوي عذاب پر واستای شي هم اخروی ما قطعت من لینه هغه چې پرې کوي تاسو د تنو دی ونه دی بیخه او ترکتموها قائمه او یا پرې کې تاسو ولاړه دی بیخه نه وي على اصولها قائم على اصولها په بنیادو په بیخو خپل باندې په باذن الله دا دواړه په اذن دی الله سره دی ولی یخزي الفاسقین او د دې لپاره چې رسوا کې الله تعالی فاسقان يهوديان خو یو شرمې چې دوی ورته ګوري دی باغونه وایي کیږي وما أطاع الله على رسوله أغمال چرا ګرځولې د الله تعالی پر رسول خپل باندې منهم بمالو د دوا يهودنا د بنو نذيرنا وما اوجبتم عليه من خير تاسو نه د ولولې پیغه باندې څو آسان یعنی په ګور نه یې په مسلط شوی ولا رکاب او نور عاجز پارنی شیان لکه وخانو کچره ولكن الله يسلط رسوله الله نشدا مسلط کوي رسولان خپل علامه يشاء او هغه چا باندې چې وسوقه شي والله على كل شيء قدير خدای پاک په هر څه باندې قادر دی نو په دې قدرت لري چې خپل دوستانو ته غلبه ورکړي او کفار مغلوب وګرځي ما افاء الله على رسوله هغه شی چې دا ګرځول دی الله تعالی پر رسول خپل باندې مالونه دي من اهل القرى د اهل دغتلنا په دې جننه ولله وللرسول هغه مال الله لرضا او رسول الله لرضا تو کوي چې الله بار خمس طب کې لکه هغه د خمس باندې خو هغه په جمعاتو باندې ته هغه کېږي مصرف کېږي نو لله یو بار قضیه ده او تو کې چې دا صرف د تبرک لپاره ذکر شوی ده دا د رسول الله دی ولید القربا او دغه مالونه د خپلوانو د رسول الله دي چې هغه سادات مبارکین بني هاشم او بني مطلب دي والیتاما او دغه مالونه د یتیمانو دي والمساکین د مسکینانو دي وابن السبیل د مسافر دي دا اختیار رب تعالی پیغمبر علیه السلام ته ورکړ چې تقسیمي به دی خپل کور نفقه او د نور یتیمانو مسکینانو مسافرو باندې دی لګي کای لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم د دې لپاره چې ونه ګرځي دغه مال دولت په منځ غنیانو د تاسو کې چې هغه د خپل حق نه زیات تاکلی او فقرا په فریګي لکه مخکې د جاهلیت دور کې چې دغه حکم وما اتاكم رسول فخذوه هغه چې درکې تاسو ته پیغمبر علی السلام هغه اخلي وما نهاكم عنه او د کوم چې نه چې تاسو منی کوي فان که ځان منی کوي واتقوا الله چې الله نه ویریږي ان الله شدید العقاب شک الله تعالی چې د سخت عذاب ورکول چې څنګه او دغه مالونه چې دي للفقراء المهاجرين لپاره د فقیرانو د هجرت کوونکو دي هغه مهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم چې د استل شوی دي د خپل کورونو او اموالهم د خپل مالونو
یبتغون فضلا من الله ورضوانا او دی طلب کوي په دغه هجرت سره فضل له طرفه د خدای پاک نه او رضا د خدای پاک وینصرون الله ورسوله نصرت کوي د الله او د رسول د الله اولئک هم الصادقون دغه خلک چې دي هغه رښتوني دي په خپل عمل. دا د فی مال حضرت نبی علیه السلام ته خدای پاک ور وسپاره او بیا یې چې نبی علیه السلام تقسیم کول صرف مهاجرو ته ورکړه. په انصارو مبارکینو کې د مدینې منورې په خلکو کې 2 نفرو ته چې هغه ډېر محتاج وو څه برخه یې ورته کې ورکړه او یوه توره یې حضرت سعد هم کې ورکړه. نو څوک درې ښیي چې 3 نفره ته دا یو د یوې تورې په لحاظ او څوک د برخې د مال په لحاظ باندې ښیي چې 2 صحابه کرامو ته د انصارو مبارکینو یو ورته چې ډېر محتاج وو څه برخه کې ورکړه. خو صحابه په دغه راضي شوه، انصار مبارکین چې اعتراض نه درلود. چې طریقه مفصله داسې بیان کړې ده دا چې خدای متعال اختیار نبی علیه السلام ته ورکړو چې دغه مال د تقسیم او د عدل شي. نبی علیه السلام انصار مبارکین راوغوښتل. مخکې مهاجر د انصاري په کور کې پروت خو 2 سره ورونه کړه، حتی قراندازي یې کړې په مهاجرو باندې چې ورغله هغه ثوابونه فضیلتونه چې دی اورېدلي وو نو قراندازي به کړې چې مهاجر به د ما سره اوسېږي یا بل به ورته ویلې چې د ما سره اوسېږي. خپلو ځانو سره یې په خپله دنیا کې هم ورشریک کړه. حتی بعضې خو د ښځو پیشنهادونه ورته وکړه چې ما 2 ښځې دي، یوه چې ته پکې خوښه یې هغه یوه یې د تا یوه ما ته پرېږده. دا چې صحابه وکړه انصارو مبارکینو تر دغه وخته پورې چې بني نذیر فتح کېده هغه مهاجر د انصارو مبارکینو په کورو کې پراته د دوی په مال کې ورشریک. شریک دا چې و چې دوی باغونه ور تقسیمول خو هغوی انکار وکړه چې نه یې غواړو. بیا یې نو ورته ویلې چې که داسې کوئ چې تاسې کرئ لکه بزګري په شکل په تکلیف یې تاسې تېروئ نور په مشایوي سره شریک یې غویله چې بس صحیح. دا په مسلم کې په دغه باب د مزارعات باندې دلیل چې مزارعات روا ده که ناروا ده خو دغه کې یو بحث ده. موږ مذهب باندې هغه روا ځای چې متأخرینو فتوا کړې ده دغه ځای ته ګوري. نو دلته چې تر دغه وخته د انصارو سره و انصار مبارکین نبی علیه السلام راوغوښته ورته وویله فخر دا چې بنو نذیرو مالونه چې په غنیمت باندې ونیول شوه دا مهاجرو انصارو په ټولو تقسیم کړم خو په داسې شرط چې هغه مهاجر به وي بیا هم د تاسې په کورو کې پراته د تاسې په هغه مالو کې به وي در سره شریک او که دا مو خوښه ده چې صرف مهاجرو ته یې ورکړو او مهاجر به نور ذاتي بیا یې تاسې د مال نه ګوتې شي خو غنا به نصیب شي کور به تاسې ته خپل در پاتې شي باغ به تاسې ته خپل در پاتې شي چې کومه د تاسې خوښوي. انصارو مبارکینو دومره د غیرت فیصله ورته وکړه هغه ورته ویله چې یا رسول الله دغه دنیا مو ورته مهاجرو ته خو مهاجر به بیا هم د موږ په کورو کې یې رانوځي به نه موږ په مال کې به بیا هم را شریک وي. نبی علیه السلام خو په دې کې اختیار چې در شریکوی دا مال په ټولو تقسیم کړم دی به هغسې تاسې سره پراته وي او که نه دی ته یې ورکړم درنه وی باسم دی ورته دی ته یې م ورکړه او خو رانه باسې بیا هم نه را سره پراته به بیا هم د موږ سره وي. خدای پاک هم آیات نازل کړو چې دغه فقراو د مهاجرینو ته ورکړه. نو هېڅ مسلمان اشتباه نه وه. منافقینو اعتراضونه کړه چې دا تقسیم عدل یې ونه کړو ګورې خپلو خپلوانو ته یې ورکړه او انصارو ته یې ونه کړه خو انصار مبارکین چې مسلمان و هغه خوشحاله و په دغه تقسیم باندې هېڅ اعتراض نه ده کړی. ورسره د دغه مسلې نه دا معلومیږي چې دار حرب د کفارو په ملک کې چې د مسلمان مال وي او هغه تسلط به وکړي هغه د هغه د ملک نه وځي د کافر په ملک کې ور داخلېږي. ولې خدای پاک دوی ته فقرا وویلې چې دوی ایستل شوي دي د کورونه او د مالونه نو کور او مال یې هغو ته ورپاتې شوی. یو داسې سړی وي چې په وطن کې دنیا وي خو دلته یې په جوب کې نه وي څوک یې چې خو د دغه وجې نه د فقیر ورته ویلې شوي وي چې بالفعله د دغه مهاجرو سره څه نه و. دی وینا په شریعت کې هغه نه تعبیر کېږي په ابن سبیل سره مسافر
دا چې په مصارفو د زکات کې ابن سبیل ته ورکوي الته دا خبره ده چې په وطن کې دنیاوی هم خو چې اوس دلته مسکین د سفر په حالاتو کې تاسې ورکوي زکات ابن سبیل ورته ویل کېږي یو څه فقیر نه وي او دا فقیر هغه چاته ویل کېږي چې بالکل مال نه لري خدای پاک مهاجر او فقرا ویلي والذین تبعوا دار او هغه انصار ته دغه مالونه ورکوي چې یو ځای نیولای ده په دې کور کې چې مدینه منوره ده والایمان او خالص کړی ده خپل ایمان من قبلهم په خاطر مهاجرینو نه چې مهاجر یا نه ورغلی دی ایمان خالص د خدای د رضا دپاره مضبوط راوړی و دوه خیره تعبیر دی مدینه منوره کور نیولی د خپل ځای او ایمان خپل کور نیولی یا ایمان خالص ګرځولی ایمان خپل کور دغه مدینه منورې ته لکه دارالهجرت چې ورته ویل کېږي دارالایمان هم ورته ویل کېږي د هجرت کور ده چې صحابه ورغله دارالایمان ده د ایمان د مضبوطیا کور ده مرکز د مسلمانانو دغه و نو دی چې نیولی د تیار کړی د دار مدینه منوره د استوګنې دپاره او د ایمان دپاره یې تیار کړی ده چې مؤمنین راځي او دلته پکې مطمئن وي یحبون او خوښوي دی من هاجر الیهم هغه څوک چې هجرت ورکوي مخکې تر مهاجرو نه د دوی محبت پیدا و ایمان راسخ و نو چې مهاجر به ورتلو دی محبت ورسره درلود ولا یجدون فی صدورهم حاجة او دوی نه ویني په سینو خپلو کې نه پیدا کوي حاجة څه حاجت مما د هغه مال نه اوتو چې ورکړی شوی وي دغه مهاجرینو ته ویسرون علی انفسهم او دوی غوره کوي په خپلو ځانو باندې نور مهاجر ولو کان بهم خصاصه اگر که په دوی پورې وي تنګي و فاقه و حاجت دوی په سینو کې څه تنګي و حسد نه پیدا کېږي د دغه مال نه چې هغه ورکړی شوی د مهاجرو ته او بلکې دوی نور په ځان غوره کوي مهاجر په هغه مخکې چې ما درته ویلې چې ورته ویلې واریم که مهاجر ته وي به زموږ سره او څوک وي چې دغه ویسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا د یو صحابي انصاري مبارک په کارنامه کې نازل شوی کله شان نزولونه متعدد وي دغه خو هغه نشته دغه دا واقعه دي او هغه دي وي یو څوک راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هو ویل چې سخت وګایم سخت محتاج یم که څه شی راکړي زه خپل کور ته ازواج مطهراتو ته څوک ولېږه چې ورشه کور ته چې ورته راوی بس ازواج مطهراتو په کورو کې په یوه کې کښېنه وو په میاشتو کې به کله اور نه بلېدو نو نبی علیه السلام چې د خپل کور نه مایوسه سو چې په کور کې څه نه و نو بیا اعلان وکړ چې څوک به دغه میلمه د خدای پاک د رضا دپاره بوځي چې الله یې عوض ورکړي یو انصاري مبارک ورته ویلې چې ځئ بیا کور ته لاړ میلمه یې د ځان سره بوت د شپې دپاره د ماښام د خوراک او د کور د خوب دپاره د آرام دپاره ښځې ته وویلې چې ګوره د رسول الله میلمه مې راوستلی چې په کور کې د څه وي چې هغه نه دریغ نه کې وی نه سپموي هغې ورته ویلې چې په کور کې هېڅ دومره شیان ده چې دا کنکي بچي دغو ته مې اوس باندې کړي دي دا کنکي بچي د هغو د خوراک انداز دومره شی شته نور شی نه شته دی مبارک ورته وایي چې هغه چې کله ډوډۍ تیاره شوه د ډوډۍ د غوښتلو وخت څه کنکي ویده که او بیا ډوډۍ راواخله دغه میلمه ته موږ او دی درې سره ته ته به بیا ورشې هغه چراغ به د اصلاح باندې چې زه یې جوړومه په شیطان چراغونه به وه نو هغه به مړ کړي بیا به داسې کیفیت کوې لکه تم چې خوراک کوې زه هم خوراک کوم چې دا میلمه دغه خوراک وکړي خپل بچیان نیم وږي ویده کړه چې ډوډۍ راواخیسته یې کېښودل ته هلته هغه ښځه مبارکه وجیږه شوه چې راغې سوکا په یو چل کې مړ کړه بیا نو دلته دی لګیا دي داسې کیفیت لکه شخوند چې وایي چې هغه میلمه داسې احساس ونه کړي چې دا خو نو ډوډۍ ټوله ما وخوړه دی وږي پاتې شو چې څه وه هغه ټوله ده وخوړه دی هم وږي ویده شوه بچیان یې وږي ویده کړه سهار چې ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي مبارک نبی علیه السلام ورته خندل وایي نن رب تعالی د تاسې د معاملې ته وخندل دا معنی چې سخت راضي شو په دې باندې چې خپل بچیانو خپل ځان یې وږي ویده کړه او د رسول الله میلمه ته ډوډۍ ورکړه نو اعلی آیات نازل کړو ویأسرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاصه دوی په ځان نور غوره کوي اگر که دوی محتاج
دلته واقعه تفسیر نقل کړی ده چې صحابه دومره ایثار معنا ورکړي د همدردۍ معنا. یو چاته کور ته د پسه سر چا ورولېږو حلال کړی ده نو خیرات کې پسه سر یې ورولېږو چې دا تاسې درته پوښ کوي. یغو ته چې وروړ یغو دا سوچ وکړو چې تر موږ نه دا د موږ همسایه ډېر محتاج ده هغه یغو ته ورکړه. یغو دا سوچ وکړو چې تر موږ نه دا بل همسایه ډېر وږی ده یغو ته یې ورکړه. یغو دا سوچ وکړو چې د یو نه اووه کورو ته اووم کور بېرته هغه اول کور ته هغه سر راغی. یو په بل خو نه دي خبر چې دا اول د یغه کور نه راغلی خو چې یوه کور ته بې ورولېږو یغو به دا احساس وکړي چې دا بل په څنګ کې کور چې دا ډېر محتاج دی یغو به دا ډېر وخت کښېني یې خوړلې یغو ته بې ورولېږو. په اووه کورو باندې یو پسه تاو شو د یو پسه سر بېرته هغه خپل اولني کور ته ورورسېده. دومره وایي ایثار په دې کې موجود و. یوه غزوه کې 3 نفره مجاهدین سخت زخمیان پراته دي د سختې تندې په حال کې دي چې یو څوک راغله اوبه یې ورته راوړې نو هغه یو چې لاس ورته وینې چې اخیستی ابل یې ولې چې ابل زخمي صحابي راګوري نو ده ته یې ویله چې یخ ته یې وروړي. یو ته چې وروړې د هغه نه ابل یې خواته لرې چې پروت ده یو چې هغه ولې چې هغه ورته راګوري ویلې یخ ته یې ورته چې یخ ته یې ورسولې هغه شهید شي. بېرته چې د من صحابي ته رارسولې دا شهید شي چې بېرته یې د پای صحابي ته رارسولې اول ته هغه شهید شي. درې سره باندې دا یو جام چې اوبه وګرځېده یوه مونه چې کلي دا ایثار ده. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه چې د مرګ په حالت کې هم دی تر ځان نه بل خوښوه. نو خدای پاک د دې دا منقبت مبارکه ذکر کړي ومن یوق شح نفسه هر هغه څوک چې وساتل شي د بخل د نفس د نه حرص د مال ونه لري دا خبیث صفت خدای د حرص ده. څوک چې د بخل د مال نه وساتل شو د حرص نه وساتل شو فاولئک هم المفلحون دغه خلک چې د کامیاب دي مراد ته رسېدلي دي هم په دنیا کې او هم په ثواب د آخرت. دا خو د مخکنیو خلکو متقدمینو حال ذکر شو. والذین جاءوا من بعدهم او اموال دغه د غنیمتونو مالونه دا د پای مال هغه خلکو لره ده جاءوا من بعدهم چې هغه راغلي دي وروسته د دغه مهاجرونه وروسته د دغه انصار مبارکین نه تر قیامته چې څوک د دوی په نقش قدم را روان وي نو په دغه حکم کې ورشریک دي. یقولون او دا وی ربنا اغفر لنا ای خدای پاک مغفرت وکړي موږ ته ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان او دې موږ هغه ورونو ته مغفرت وکړي چې هغه داخل شوي دي په ایمان کې تر موږ نه مخکې. ولا تجعل في قلوبنا غلا او مگر زه په زړه دې موږ کې حسد للذین آمنوا دغه خلکو سره چې ایمان راوړی ربنا انک رؤوف رحیم رب دې موږ ته چې هغه رؤوف او رحیم ذات. ودغه د اموال مهاجرو لري دي انصارو لري دي او یو خلکو لري دي چې وروسته را روان دي مسلمانانو خو دغه شرط چې دا ادب ویب کې چې د مخکنی په باب کې به ښه ګمان لري دعاوې به ورته کې حسد به نه ورسره کړي. دغې وجې نه اهل سنت والجماعت چې هغه په 3 ډلو کې د امت نبی علیه السلام چې نبی علیه السلام یې چې ما امت په 3 ډلې کېږي 2 ډلې اهل نار دي جهنمیان دي یوه ډله د جنت والا ده. صحابه ورته ویل چې هغه څوک دي ویل زه او زما صحابه چې په کوم لار لګیا یو چې اهل سنت والجماعت ورته ویل کېږي. دلته ملعاري قایل کې چې دا اهل سنت والجماعت ډله په نن سبا دور کې مستاق د 4 مذهبو خاوندان دي او هغه اهل حدیث دي چې په اسلاف او ثبات نه وي په مخکنیو ائمه کرامو ثبات نه وي ولې وای څوک چې په ائمه کرامو په سابقینو ثبات او وي د اهل سنت والجماعت عقیدینو په اتفاق دي امت باندې وتلي دي. دا هغه فرقه ناجیه نه ده د موجوده وخت خبيثه دا په خپل نږدې خلکو خو څه کوي په امام صاحب ردونه شروع کی په امام صاحب او په غټو ائمه کرامو باندې پیغو باندې تردیدونه کوي. خدای پاک دغه ورستنه مسلمانانو د کمال د ایمان د پر شرط وي چې په مخکنی سببات نه وي حسد او کینه به د مسلمان سره نه لري د کافر سره دومره عداوت نه لري لکه د مسلمان سره او دغه عداوتونه د کفارو لاسته انسی او جنی شیطانان کېږي بس مسلمانان په خپل منځ کې سره لري کوي او کافرانو ته ونیږي کوي.
دوی خپل منځ کې چې مقابله شو نو د مقابلې دپاره د مسلمان په مقابله کې به کافر نه ګټه اخلي خو چې مسلمان ضعیفه کړي هغه هم دغسې په دغه شکل باندې دي دا هغه کې مخکې انتخاباتو په وخت د نواز شریف په وختو غالبا موږ طالبان وو په هغه وخت کې وو که ضیاء الحق په وخت کې دا مولانا حمدالله صاحب د ډاګۍ دا ووټو ته ولاړو په مقابل کې نیشنلای ولاړو خو پنجپیریانو نیشنلي ته ټول ووټونه ورکړه د حمدالله مولوي صاحب د مولوي په مقابل کې نیشنلي ته ووټونه ورکړه هغه یې کامیاب دا اوس دغه د چې مسلمانانو دومره ضدیت ته چې د علماو په مقابل کې یغو ته هغه ورکړه ووټونه ورکړه ځکه دغه حسدونه دي په خپل مابین کې او سبب د لرې کېدن د سره لرې کېږي علم تر آیت نه ګورې الى الذين هغه کسانو ته نافقو چې منافقان دي یقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب بنو نذیر چې دا مخکې موږ واقعه ذکر کړه دلته چې مسلمانانو اراده د دوی د حملې وکړه عبدالله ابن ابی ابن سلول خبیث دغه پټ آل ورولېږه چې ګورئ چې خبرې ته غاړه کېنږدئ 2000 نفر زه لرم زه به درځم د تاسې کومه که تاسې د مدینې منورې نه شړلی موږ به هم در سره کاډې باره وو که تاسې سره جنګېدل نو موږ به هم د تاسې په سب کې درېږو جنګېږو به خدای پاک مخکې نه پیشنګویي وکړه چې دغه خبیث یوه وعده هم نه پوره کوي نه به د هغه بنو نذیر چې شړلو ته مجبوره شو دی به نه وځي د مدینې منورې نه به جنګ ته ورشي او که بالفرض که ور هم شي بیا به نو داسې شکست سره مخامخ وي چې شاته به بیا مخ نه ګرځي علم تر ته نه ګورې الى الذین نافقوا کسانو ته چې منافقان دي یقولون ویل لاخوانهم هغه خپل ورونو لره چې یهودیان دي الذین کفروا هغه ورونه چې دوی چې کافران دي من اهل الکتاب دي اهل کتابونه لئن اخرجتم لنخرجن معکم که تاسې وایستل شوئ د دغه مدینې منورې نه قسم ده چې موږ به هم در سره وځو ولا نطیع فیکم احدا موږ اطاعت نه کوو د تاسې په باب کې د هېچا د پیغمبر خبر هم د تاسې په باب کې نه منو ابدا هېڅ وخت وإن قتلتم او که د تاسې سره جنګ وکړی شو لننصرنکم موږ به خامخا د تاسې سره کومک کوو والله یشهد خدای پاک ګواهي ورکوي انهم لکاذبون چې بېشکه دوی دروغجن دي لئن اخرجوا قسم ده که وایستل شي دغه یهودیان لا یخرجون معهم دغه منافقین نه ورسره وځي د هغه یهودو سره ولئن قتلوا او که د هغو سره جنګ وکړی شي لا ینصرونهم دغه منافقین د هغو کومک نه کوي ولئن نصروهم او بالفرض که کومک ورسره وم چې اراده د کومک وکړي لا یولون الادبار بیا به دوی وګرځي دبرې خپلې شا به وګرځي ثم لا ینصرون بیا به د دوی سره کومک ونه کړی شي لانتم اشد رهبة فی صدورهم خامخا تاسې ای مسلمانانو ډېر سخت یې لوجد ویرنا رهبة لوجد ویرنا فی صدورهم په زړو د دغه منافقینو کې من الله د خدای پاک نه د الله نه دومره نه ډارېږي لکه د تاسې نه چې ډارېږي ځکه یې د تاسې نه چې ډارېږي د تاسې دپاره یې په خوله کلمه ویلې ده د الله نه که ډارېدی خو نو په زړه کې بې ایمان و ذلک بانهم قوم لا یفقهون دا د تاسې نه ډېر ډارېږي او د الله نه نه ویرېږي دا وجه یې دا ده چې د یو داسې قوم ده چې نه پوهېږي خپل الله نه پېژني چې هغه موږ په زړو هم خبره ده بیا به موږ ته عذاب هغه راکوي لا یقاتلونکم جنګ به ونه کړي د تاسې سره دغه یهودیان جمیعا ټول په ګډه سره الا فی قرآن محسنة مگر په هغه کلیو ټینګ کړی شوي کې چې غټ غټ دیوالونه لري او من وراء جدر یا له وروسته د دیوال نه سنګرونه یې پټې موسي جوړې د مخامخ جنګ نه دي لکه اوس هم چې دغه نمونې دي چې په مخ جنګ کې هېڅ شی نه دي بأسهم بینهم شدید داسې نه چې جنګ یې زده نه ده په خپل منځ کې خدای پاک وایي چې سخت جنګیالیان دي جنګ یې په خپل منځ کې ډېر سخت ده چې یو د بل سره جنګېږي خو دلته الله رعب وراچوي الله یې زړونو کې خوف پیدا کوي تحسبهم جمیعا ته به ګمان کوي په دې باندې چې دوی یو دي سره هو قلوبهم شتا زړونه یې ډېر سره جدا جدا دي ذلک بانهم قوم لا یعقلون ځکه چې دا بېشکه دوی چې دي یو داسې قوم ده چې نه پوهېږي كمثل الذين من قبلهم قريبا مثال د دوی چې د ایمان نه راوړي دغه یهود بنو نذیر چې ایمان نه راوړي مثال د دوی لکه هغه خلک من قبلهم چې مخکې تر دوی تېر شو قریبا نږدې ذاقوا وبال امرهم چې وایي څه کو سزا د امر خپل چې هغه په بدر کې مشرکین وو دا د مثال هم هغه څه ده
ولهم عذاب علیم د دې لپاره عذاب درناک. دا خو د یهودو مثال شو. بنو نذیر داسې دي لکه هغه د ماتې سره مخامخ شو، دی به ماتې مخامخ کېږي، او هغه منافقین چې د دوی سره پټې وعدې کوي د دغه مثال بیا خدای پاک ذکر کوي چې په دروغو وعدې ورکوي چې ما تسلیمېږئ، که تاسو سره جنګ کېدو موږ به درېږو ملاتړ مو کوو، که تاسې د وطنه شړلی موږ در سره ځو، او اخر هغه په وشړل دی بیا په کورو کې پاتې شوه. خدای پاک وایي چې د دې مثال بیا داسې ده چې هغه غلطې وعدې کوي که مثل شیطان مثال د دغه منافقینو چې په خپله وعده کې مخالفت کوي لکه مثال د شیطان اذ قال للانسان اکفر، هغه وخت چې ویلې انسان ته چې کافر شه، فلما کفر کله چې کافر شي انسان قال شیطان وکړي